السلام علیکم ورحمت الله. ګرانو محصلینو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن ورځ چې کوم درس دی دا هم په ریلیشنل ډیټا موډل باندې بیس دی. ریلیشنل ډیټا موډل کې موږ تاسو مخکې هم څه نه څه خبرې کړې وې. غواړو چې په دغه موضوع باندې لږ نور هم هغه څه چې کنسټرینټس پکې دي یا ځینې اصول پکې دي هغه سره شریک کړو. چون دغه نن ورځ درس لږ ټف دی، خو په هر حال کوشش کوو چې هغه شیونه چې موږ پکې تېرو درسونو کې نه دي ویلي هغه دلته راونغاړو. اول ریلیشنل ډیټا موډل کې چې کوم کانسپټس دی موږ وایو ریلیشنل موډل یا ریلیشنل ډیټا موډل چې کوم دی دا د کانسپټ د ریلیشن یا د ټیبلو په بیس باندې بنیاد دی، ځکه ورته ریلیشنل موډل وایي. ریلیشن اصل کې ټیبل ته وایي، علمي نوم د ټیبل یا د جدول علمي نوم چې کوم دی یا افیشل نوم چې کوم دی هغه ریلیشن دی، نو ځکه ورته ریلیشنل موډل وایي. یعنې په دې معنی چې دا ټیبلر موډل دی. په دې موډل کې موږ سره به هر وخت کې کالمونه وي او روز به سره کې وي، نو هر وخت کې د رو او کالم نه چې کوم شی جوړېږي هغه ته موږ ټیبل وایو، هغه ته موږ ریلیشن وایو، او دغه موډل ته موږ ریلیشنل موډل وایو. صحیح ده. په دې درس کې زموږ ډېر فوکس به په همدغه ریلیشنل موډل باندې یا فارمل ریلیشنل موډل باندې به زموږ ډېر فوکس وي. بل کوم چې موږ پریکټیکل موډل وایو، کوم چې فارمل موډل وایو، دې ترمنځ ډېر فرقونه وي. موږ هغه دواړه په دې درسونو کې به انشاءالله ووایو چې کوم توپیرونه یا فرقونه موږ سره شته دي، البته په فارمل موډل کې او په پریکټیکل موډل کې. بل ریلیشن چې کوم دی دا یو میتھمیټیکل یا ریاضیکي کانسپټ یا مفهوم دی چې دا د سیټونو کومه تیوري چې ده په دې باندې بیس دی. که موږ تاسو لږ دقیق یا ژور سوچ وکړو، تاسو لیدلی وي په سیټونو کې البته چې دوه سیټونه له یو بل سره اتحاد کوي. په ریلیشنل ډیټا موډل کې هم موږ تاسو وینو چې دوه جدولونه له یو بل سره یو ځای کېږي یا دوه ټیبلې موږ په اکثره وختونو کې یو ځای کوو چې به دلته ورته په اسکیل کې جین وایي. که ژوند بیا به په جین باندې خبرې وکړو چې موږ سره نیچرل جین دی، موږ سره انتبی جین دی، موږ سره ایکوي جین دی چې هغه کې مساوي علامه ده، موږ سره اوټر جین دی، مختلف قسمونه دی. که ژوند نو بیا به هلته په اسکیل کې اسټرکچر کویري لینګویج کې به یې ووایو، عملي کار به هم پکې وکړو. خو موږ کولی شو چې دوه ټیبلې موږ یو بل سره جین کړو. همداسې دوه ټیبلو سره څنګه چې په سیټونو کې دوه سیټه یو بل سره تقاطع کوي یا انټرجکشن رامنځته کېږي، کولی شو چې موږ په دوه ټیبلو کې هم هغه مشترک چې کوم صفات یا خصوصیات پکې دي هغې تقاطع راواخلو. نو دغه چې کوم آیډیا د ریلیشنل ډیټا موډل وه د لومړي ځل لپاره IBM ریسرچ کمپنۍ کې 1980 کال کې البته ډاکټر AF کوډ په نوم یو کس و، هغه دغه نظریه وړاندیز کړه یا پروپوز یې کړه چې دغه نظریه چې کوم دلته پیپر ښکاري تاسو ته ریلیشنل موډل فار لارج شیر ډیټا بانکس په دې پیپر کې ذکر شوی دی، او همدغه وجه چې د ډاکټر AF کوډ ته د SM ټیورینګ ایوارډ هم ورکړل شو. SM موږ سره اسوسییشن فار کمپیوټینګ میشنري ده چې دې کس کوم چې د AF کوډ و د ریلیشنل موډل کې د ایوارډ هم واخیسته، ځکه دا لومړی طرحه وه چې د پروپوز کړه په 1980 کال کې. دې نه مخکې په ریلیشنل موډل کې چې دومره کار نه و کړی. بل موږ وایو چې هر وخت کې موږ ریلیشن ته انفارملی موږ ټیبل وایو، او ټیبل یا جدول هغې کې به بیا ووایو چې په جدول کې موږ سره کوم شیونه دي. هغې کې موږ سره ډېر شیونه نشته په جدول کې، صرف هر وخت کې روګانې دي. صحیح ده. په یو انټیټي کې رو ته موږ رو وي را سره چې علمي نوم یې ټوپل دی، یا کالم یې موږ سره چې علمي نوم یې اټریبیوټ نیم دی یا یوازې اټریبیوټ دی، او دریم دغه د رو او د اټریبیوټ یا د رو او د کالم ترمنځ یا د ټوپل او د اټریبیوټ ترمنځ چې کوم تقاطع نقطه دی هغه ته موږ سیل وایو، چې په هغې کې به یو خاص ویلیو وي یا سیټ اف ویلیوز به وي، یا دلته به یو ویلیو پکې وي چې هغه ویلیو به موږ وایو چې د دغه چې کوم ریکارډ دی د دې دغه ځانګړنه، د دې دغه خاصیت، د دې دغه اټریبیوټ دغه موږ په دې یو سل کې راوړو. لکه که موږ سره په رو کې امپلای یو کس وي احمد نومیږي او په سیلري کې 10,000 لیکلي، نو موږ چې دغه احمد چې کوم کارمند دی د ده تنخواه 10,000 ده. ولې د رو کې د نوم د کارمند نوم احمد دی او په کالم د چا کوم کالم دی تنخواه کالم دی، نو موږ چې د احمد تنخواه 10,000 ده، تقاطع نقطه یې 10,000 ده. صحیح ده. تاسو که دا ټیبل وګورئ موږ سره په دې ټیبل کې مختلف کارمندان دي. اوس د ریلیشن نیم student the left
ټاپ دغه ساحه کې به د ټیبل نوم تاسو لیکو. سټوډنټ په دې معنی چې دا ریلیشن نوم دی د ټیبل نوم دی. صحیح ده. او په دې کې موږ سره اټریبیوټس دي. اټریبیوټس لومړی اټریبیوټ یا لومړی کالم، دویم، دریم، څلورم، پنځم، شپږم. موږ سره په دې کې شپږ اټریبیوټ دي یا شپږ کالمونه دي. صحیح ده. او په دې ټیبل کې موږ سره رو یا ټوپل یا ریکارډ، بنجامین په نوم دی، چاکم دی، ډک دی، روحان دی او باربرا ده. دغه پنځه کسانو ریکارډونه موږ ایښي. که دغه یو ریکارډ زه هم دغه بنجامین چې کوم دی دا د همدې که سوشل سیکورټي نمبر دی، دا د همده ټلیفون نمبر دی، د همده اډرس دی، د ده چې کوم دی آفس فون نمبر دی. خو دا کس آفس فون نمبر نه لري، چې کله نه لري موږ نل ورته لیکلی شو. دا به بیا په اسکیل کې ووایي چې موږ تاسو ځینې ویلیو خالي پرېښودلی شو، ځینې ویلیو خالي نه شو پرېښودلی. بیا په کوډ کې ورته موږ لیکو نل، دا معنی چې خالي پرېښودلی شو. کله ته کوډ کې موږ ناټ نل ولیکو بیا خالي نه شو پرېښودلی. لکه پرایمري کې هیڅ وخت کې خالي موږ نه شو پرېښودلی، ځکه پرایمري کې باندې دغه ټول ریکارډ کې څومره دغه چې دي دا په هغې باندې بیس دي. ایج عمر دی او جی پی ای ده چې دا څومره نمبر یې اخیستی. صحیح ده. جی پی ای څومره ده. نو دغه د یو کس ریکارډ دی د بنجامین، دا ټول چې موږ څومره شیونه ویلي. بیا هغې نه وروسته دویم کس ریکارډ دی دریم. نو موږ سره په ریلیشن یا په ټیبل کې اټریبیوټس راغله او ټوپل راغله، او بل دی یو اټریبیوټ او د ټوپل ترمنځ چې کوم د تقاطع نقطه ده. صحیح ده. هغې ته موږ وایو چې دا د همدغه شخص همدغه یو ځانګړنه ده. که زه 28 دلته وګورم، 28 دی روحان کم کالم کې، ایج کالم کې 28 راغلی. نو مو چې دغه 28 کاله عمر د چا دی؟ د روحان دی. او دلته ایج دی، نو وایم چې 28 کاله د عمر دی. صحیح دی. عمر یې څومره دی؟ 28. یعنې د رو یا هاریزنټل او د کالم یا ورټیکل چې کوم انټرسیکشن پوینټ دی یا د تقاطع نقطه دی هغه موږ ښیو. بل موږ سره انفارمل ډیفینیشن کې موږ کی وایو. کی یا کیلی یا په هر ټیبل کې باید موږ سره یوه کی وي. په هر ټیبل کې باید موږ سره یوه کی وي. او هغه کی که د یو رو لپاره وه، د یو ریکارډ لپاره وه، ټولو ریکارډونو لپاره همغه شی موږ سره کی ده. صحیح ده. لکه سټوډنټ ټیبل کې موږ سره کی اس اس ان دی، سوشل سیکورټي نمبر دی. بیا موږ وایو چې کی هیڅکله نل نشي راتلی، کی هیڅکله ډوپلیکیټ نشي راتلی. نل دا معنی چې تشې نشو پرېښودی. ډوپلیکیټ دا معنی چې عین عدد ورته یا عین قیمت ورته بار بار نشو ورکولی. که یو قیمت یو ځل واخلي او دویم ځل یې کوشش کوي چې همغه قیمت ورکړي، به بیا نه اخلي، دویم ځل به بل ډفرنټ قیمت ورکوي. صحیح ده. په ځینې وختونو کې بیا موږ سره داسې یو عادت که نه وي چې هغه موږ کی کنسیډر کړو یا کی واخلو، نو د حل لاره دا ده چې هغې ته بیا موږ ارټیفیشل یا مصنوعي کی ورکوو یا سروګیټ کی ورته هم وایي. صحیح ده. چې موږ هغې لپاره بیا فرض وکړه اکثره وخت موږ آی ډي ورکوو، لکه رو آی ډیز ورکوو. اول انټري چې کوو اول رو ته فرض وکړه آی ډي یو ورکوو، دویمې رو ته 2، درېمې رو ته 3، څلورمې ته 4. همداسې اټو انکریمنټ په دې معنی چې اتومات موږ اضافه کوو. اټو انکریمنټ اتومات اضافه کېدل. څومره چې مخکې ځو رو سره یو اضافه کوو، خالي رو نه پرېږدو، او ځکه پرایمري کې خالي نشي پاتې کېدلی. او کوشش کوو چې داسې هم نه کوو چې هسې رو ته قیمت ورکو هلته نور نوم او ریکارډ یې ونه رسوو. بیا په دې معنی که موږ سره 15 کسان یو، تاسو 10 کالمه پرې نیولي، بیا اسکیل کاونټ فورم باندې یو فنکشن دی موږ سره چې هغه صرف هم د پرایمري کیانو بیا راته شمېري. بیا به هغه وایي چې تاسو سره 10 کارمندان دي، در حاله کې موږ سره به 15 کارمندان دي. په دې معنی موږ خالي رو هم نه پرېږدو او ډوپلیکیټ هم موږ نه پرېږدو. څومره کسان چې همغومره کیز ورکوو. بل موږ سره سکیما په نوم یوه خبره ده. سکیما یا ډانچه هر وخت کې موږ څه وایو؟ تاسو د یو ریلیشن ډانچه که ګورئ، موږ سره لومړی آر ریلیشن دی، بیا په دې کې قوس شروع، آر قوس شروع. هر وخت په کتابونو کې په همدې شکل ښیي. آر د ټیبل نوم دی، قوس شروع. A1 معنی چې اول اټریبیوټ اول کالم، A2 معنی دویم اټریبیوټ یا دویم کالم، همداسې A3 A4 تر AN پورې، یعنې AN اټریبیوټ. هر وخت موږ په دغه شکل ښیو چې اول آر د ټیبل نوم، قوس شروع، اول اټریبیوټ، دویم اټریبیوټ، په همدې شکل مخکې ځو. صحیح ده. نو آر موږ سره نیم اف ریلیشن دی او اټریبیوټس A1 A2 AN دا موږ سره اټریبیوټس دي. که زه اگزامپل کې وایم کسټمر، دا کسټمر ما سره ټیبل نوم دی، د مشتری چې کوم ټیبل دی، کسټمر آی ډي اول اټریبیوټ، کسټمر نیم دویم اټریبیوټ، اډرس دریم اټریبیوټ او فون نمبر یې څلورم اټریبیوټ. صحیح ده. بیا چې وایم چې کوم ما سره پرایمري کی دی، فرض وکړه کسټمر آی ډي به موږ انډرلاین کوو. سمه ده. نو موږ اوس کسټمر موږ سره ریلیشن نیم دی او دا نور چې موږ سره کوم دي دی اټریبیوټس دي. سمه ده. نو ایچ اټریبیوټ هاز ا ډومین
or set of valid values. هر اټریبیوټ کې به موږ سره هغه ډومین set of valid values به معلوم وي. لکه زه وایم که زه یو چا ته آی ډي ورکوم نو په آی ډي کې بیا ای بي سي ته ضرورت نشته وایم چې دا به ما سره ډایجټ وي، دا به ما سره ډیسیمل نمبر وي، صحیح ده. او دا هم ورکولی شم چې شپږو عددو نه به زیات نه وي یا پنځو خانو نه به زیات نه وي، صحیح ده. همداسې که زه نیم ورکوم، نیم لپاره زه فرض وکړه وایم چې ما سره به هغه کې الفابیټس وي، کیپیټل او سمال او بل سپیس په پکې الاوډ وي ځکه هم یو کریکټر دی. ځکه نوم کې که موږ وشي جان ګل نو جان یو دغه شو، نیم بیا منځ کې سپیس دی، بیا ګل بل دی نو سپیس به هم پکې الاوډ وي، صحیح ده. ډېر ښه. نو ډومین به موږ سره معلوم وي. بل موږ ټوپل وایو. ټوپل موږ سره یو رو ده، یو ریکارډ ده او په کتابونو کې هر وخت یا موږ په انکلوزډ یا انګل بریکټس کې لیکو، داسې دغه لیس دین یا ګریټر دین په شکل باندې بریکټس کې موږ لیکو، صحیح ده. او په هغې کې نه موږ ویلیز لیکو. لکه زه هم چې کسټمر ما سره چې کوم ټیبل دی یا کوم ټوپل دی یو کسټمر دی، یو کس ټوپل دا ګورئ بریکټ شروع 6 3 2 8 9 15 د سوشل سیکورټي نمبر، جان سمیت نوم، هغې نه بعد 101 مین سټریټ اټلانتا او دا د هغې اډرس شو او آخر کې چې کوم دی د هغې ټلیفون نمبر او بریکټ بند. هر وخت موږ چې کامه راځي هر څه د چې ولیکل بیا کامه بیا د څه ولیکل کامه نو موږ تاسو ډایجټ چې وي په ډبل کوټس کې نه لیکو کاما، بیا که نیم یې په ډبل کوټس کې لیکو ځکه که ډبل کوټس کې ونه لیکي بیا اسکیل موږ ته ایرر راکوي. بیا چې ختمېږي بیا کاما، بیا هغې نه بعد یو څه لیکو ډبل کوټس کې لیکو، صحیح ده. همداسې په هر شکل ټلیفون نمبر کې ډایجټ دی ځکه کوم ډبل کوټس کې لیکلی چې په دې کې نه قوسونه یا هایپن دا پکې دي، په دې خاطر مو ډبل کوټس کې لیکلی. که دا نه وی او صرف ډایجټ وی بیا مو په ډبل کوټ کې نه لیکه، صحیح ده. دا وروستۍ مسایل بیا اسکیل کې که ژوند دا شي نه به وایو. نو موږ چې a relation is a set of such tuples or row. یو ټیبل کې هر وخت موږ سره هغه set of tuples وي، set of rows به وي. که چېرته موږ سره هر ټیبل وي نو څومره چې ډیټا موږ پکې اضافه کوو هماغومره رو یا ریکارډونه به اضافه کېږي. بل یو ډومین به موږ سره یو لاجیکل ډیفینیشن لري. فرض وکړه زه هم چې د فون نمبر دی د امریکې یا د افغانستان موږ سره 10 ډیجټه دی، صحیح ده. اول به 3 ډیجټه راځي ډي 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 دا ډیسیمل نمبر دی، بیا به 3 ډیجټه راځي، بیا 4 ډیجټه به راځي. لکه زموږ افغانستان کې هم په همدې شکل دی، په امریکې کې هم په همدې شکل دی. یا زه هم چې د ډیټ چې کوم فارمټ دی اول 4 ډیجټه به ایئر راځي، بیا 2 ډیجټه به منت راځي، بیا 2 به ډی یا ورځ راځي. همداسې کولی شو چې دا سرچپه اول ډی ولیکو، بیا منت ولیکو، بیا ایئر ولیکو. دواړه صحیح دي. ځینې ملکونه په دې شکل سټور کوي، ځینې په دې خوا. ډومین باید معلوم وي چې ډومین که د ټلیفون دی په دې شکل، که د تاریخ دی په دې شکل یا په دې شکل، نو موږ ته باید اول نه ډومین موږ ته معلوم وي. همداسې موږ ډومین کې کولی شو فرض وکړه زه وایم چې ما سره ډیټ دی. اوس ډیټ خو یو خبره ده، خو زه کولی شم چې ډیټ نه 2-3 اټریبیوټ جوړ کړم. لکه دلته تاسو وګورئ انوایس ډیټ دی، پیمنټ ډیټ دی، صحیح ده. زه کولی شم ډلیوري ډیټ یو بل ورسره اضافه کړم یا شپمنټ ډیټ، صحیح ده. همداسې یا پرچیز ډیټ ورسره واخلم. نو موږ ډیټ خو یو تاریخ دی، خو په مختلف شکلونو موږ په مختلفو بڼو باندې استفاده وکړو. نو موږ کولی شو چې مختلف شکلونو باندې دې نه استفاده وکړو.